حدیث شریف کې راځي چې په رمضان المبارک کې سرکشه شیطانان تړلی کېږي، نو آیا بیا د انسانانو نه ګناهونه ولې کېږي؟ وجه څه ده محترمو؟ جواب دا دی محترمو چې بعضې بدبخته داسې وي چې هغوی د رمضان المبارک د میاشت نه مخکې دومره ګناهونه کړي وي چې هغوی د ګناه سره عادت شوي وي، هغه ګناه د هغوی عادت جوړ شوی وي او د هغوی په طبیعت باندې داسې غلط اثر کړی وي، نو اوس چې په رمضان المبارک کې دا کمه ګناه کوي نو دا هغه زوړ عادت مجبوره کړي وي، د هغه زوړ عادت نه مجبوره وي ځکه دا داسې ګناه کوي. شاه محمد اسحاق دلوي رحمه الله بهترین جواب ورکړی دی، وی په کومو احادیثو کې چې دا راځي چې په دې میاشت کې سرکشه شیطانان قید کولی شي نو دا د خاص خلکو په نسبت سره دي، یعنی د فاسقه خلکو نه سرکشه شیطانان خو تړلی کېږي چې د دې په وجه د هغوی نه ګناه کمه کېږي، خو نور غیر سرکشه شیطانان د دوی نه تړلی کېږي، هغوی مسلمانان دوکه کوي ځکه څه ناڅه ګناه بیا د فاسقانو نه صادریږي. او په کومو احادیثو کې چې د مطلق شیطانانو د تړلو خبره راغلې ده نو دا د صلحاو او د نیکو خلکو متعلق ده چې مطلق شیطانان د دوی د دوکې نه منع کولی شي، د دې وجه نه دوی د کبیره ګناهونو نه منع وي، او که صغیره ګناه د دوی نه وشي نو توبه وباسي چې په دې سره دا هم ماف شي. بعضې علماو دا جواب ورکړی دی چې بعضې ګناهونه داسې دي چې هغه د انسان نه د شیطان د دوکې په وجه صادریږي، او بعضې داسې دي چې هغه خپل نفس د تقاضو په وجه د انسان نه صادریږي، نو کومه ګناه چې د شیطان د دوکې کولو په وجه د انسان نه صادریږي د هغې نه مسلمان په رمضان کې محفوظ وي، او کومه ګناه چې د خپل نفس د تقاضو په وجه د انسان نه صادریږي نو هغه په رمضان کې هم کېږي.